امرالله صالح د افغانستان د وتلي عالم شهید ایاز نیازي پړه پر طالبانو واچوله. د چې طالبانو دغه کار په حقیقت کې رښتیا کړی دی او که څنګه امرالله صالح په اړه څه ویلي دلته یې له موږ سره په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. امرالله صالح وایي ډاکټر ایاز نیازی طالبانو وژلی دی، داسې بریدونه همدوی کوي. د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان افغانستان کې پر جماعتونو او علماو د بریدونو بنسټ ایښودونکي دي او نشي کولی د څو کرښو په لیکلو سره ځان ته له دا ډول بریدونو برأت ورکړي. تېره ورځ د وزیر محمد اکبر خان جماعت خطیب او د پوهنتون استاد ډاکټر ایاز نیازی په یوې چاودنه کې ووژل شو چې طالبانو یاد برید غندلی او د نوموړي وژنې ستر جنایت بللی دی. خو د افغان حکومت لومړي مرستیال امرالله صالح د ښاغلي ایاز نیازي وژل کېدل د طالبانو کار بولي او زیاتوي چې طالبان د غندنې په څو کرښو ځان ته برأت نشي ورکولی. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه تر هغه وروسته دا څرګندونې کړي چې طالبانو د تېرې ورځې برید وغانده او د ښاغلي ایاز نیازي وژل کېدل جنایت یاد کړ. ښاغلي صالح ویلي چې طالبان د افغانستان کې د چاودنو وژنو بنسټ ایښودونکي دي چې له بهر پاکستان څخه روزل کېږي. امرالله صالح ټول هغه بریدونه چې افغانستان کې ترسره کېږي د طالبانو کار یې بولي. د تېرې روژې میاشت کې کابل کې پر یو روغتون برید چې پکې یو شمېر میندې ووژل شوې او یو شمېر نوي زیږېدلي ماشومان ټپیان شول، طالبانو یاد برید په کلکه وغانده، خو امرالله صالح او په ټوله کې افغان حکومت دا کار د طالبانو یاد کړ. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درلئ. الله پامان.